او زه به خپل شعر غزل در سره شریک کړم چې په غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې سم لیونی شوم خپل ګریوان سره خبرې کوم سم لیونی شوم خپل ګریوان سره خبرې کوم اوس چې په لاره ځم د ځان سره خبرې کوم مننه سم لیونی شوم خپل ګریوان سره خبرې کوم اوس چې په لاره ځم د ځان سره خبرې کوم ای مړه تسې د تا سره خبرې څه دي ای مړه تسې د تا سره خبرې څه دي ای مړه تسې د تا سره خبرې څه دي زه له دې ځمکې د اسمان سره خبرې کوم مننه ای مړه تسې له تا سره خبرې څه دي زه له دې ځمکې د اسمان سره خبرې کوم په دې پسې دا غزل ده دا در سره شریکوم چې مطلب یې داسې دو چې یوازې کعبه نه ده چې کعبه مانا صاحبه یوازې کعبه نه ده چې کعبه مانا صاحبه اول انسانیت لویه مرتبه مانا صاحبه یوازې کعبه نه ده چې کعبه مانا صاحبه اول انسانیت لویه مرتبه مانا صاحبه نو خیر دی که گناه وشو خطا وشو صاحبه نو خیر دی که گناه وشو خطا وشو صاحبه آدم یما خطا منم آدم یما گناه منم خطا منم صاحبه نو خیر دی که گناه وشو خطا وشو صاحبه آدم یما خطا منم گناه آدم یما گناه منم خطا منم صاحبه او دومره ثواب کړم چې ګناه مې پرې پټېږي او دومره ثواب کړم چې ګناه مې پرې پټېږي ګناه کېږي ګناه منم ګناه منا صاحبه ای بس دې د بېلتون اور دې رامړ که را په خلاصه ای بس کا د بېلتون اور دې رامړ که را په خلاصه زه تا منم صاحبه خو ته ما منه صاحبه منم ای بس کا د بېلتون اور دې رامړ که را په خلاصه زه تا منم صاحبه خو ته ما منه صاحبه او که امن غواړې سوله 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 رورولي که امن غواړې سوله 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 رورولي بیا راشه د باچا خان فلسفه منه صاحبه مننه 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 که امن غواړې سوله 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 رورولي بیا راشه د باچا خان فلسفه منه صاحبه او د مور ژبه د مور په نظر ګوره محترمه د مور ژبه د مور په نظر ګوره محترمه زما افغان یوه دغه کلمه منه صاحبه په دې پسې د یو بل غزل در سره شریکوم